تازه خبر ننګرهار د شدید توپان او سیلۍ له وجې 40 تنه شهیدان او 250 ټپیان دي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. راپورونه وایي په ننګرهار کې د دوشنبې ورځې مازدیګر د شدید توپان او سیلۍ له وجې تر اوسه بېلابېلو ولسوالیو په ځانګړي ډول سرخرود ولسوالۍ څخه معلومات دا دي چې تر اوسه 40 تنه هیوادوال مو شهیدان شوي او 350 ټپیان دي. قربانیانو کې اکثریت ښځې، ماشومان او زاړه شامل دي. د تلفاتو د زیاتېدو احتمال هم شته او په ډیرو سیمو کې خلک له خاورو او خځلو څخه د خپلو عزیزانو د جسدونو په رایستلو بوخت دي. دوستانو، دا د نن ورځې تازه خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.